ولکه زما خیال دی جوړې چا د سعودي یا د دوبۍ نه یاد کړم خیال دی غیبانه چا سعودي یا د دوبۍ نه یاد کړم ځکه چې اکثر د ټیک ټاک ملګرو کو تاسو خیال کړي کنه غیبانه هلکه د ګاډي د سوره ښکلې رنګو اکثر تاسو کو خیال کړي کنه غیبانه یو قسم جنازه وي چې هغې ته غیبانه جنازه وي دا د هغه چا کېږي که نه څوک چې چېرته سمندر کې چېرته سوځېدلي یا چېرته اور مور کې چې یا چېرته ډوب شوي که نه نو د هغې کسانو چې جنازه چې کېږي نو بیا هغه خو په ځای موجود نه وي که نه غریبو نو بیا د هغه جنازه بیا څنګه لاړه لکه هغوی بیا غیبانه جنازه کېږي خیال دی د هغې کسانو بیا جنازه چې کېږي نو هغه غیبانه کېږي وکې د خاندان څلور کسان دي سره یو سپی دی نو 15 شو او سور ښکلې په پړي باندې دا سپی تړلی دی خیال دی ډېر په طریقې سره تړلی دی چې ونه تښتي د ټیک ټاک ملګرو دا زمونږ قسمت داسې خراب دی که نه مونږ چې اکسیډنټ یا چې ته اور کې مړ شو که نه نو مونږ اکثر زخمی وو که نه نو بیا چې دی نو مونږ اسپتال ته بوځي نو اکثر مونږ چې څنګه ډاکټر له پیسې ورکړو نو هغې نه پس مړ کېږو خیال دی زموږ قسمت دومره خراب دی لکه پیسو ورکولو نه مخکې مونږ ښه ژوندي یو روغ یو سام راکړي خو چې څنګه پیسې ورکړو هغې نه پس مونږ مړ کېږو خیال دی زموږ قسمت دومره خراب دی پیسو نه مخکې که چېرته بعضې کس چې پیسو نه مخکې مړ شي هغه بیا انکار کېږي پیسې هم نه ورکوي به کس مړ دی خیال دی کار دی صحیح ونه کړو ډاکټر ته ویل که دا خو د قسمت خبره ده چې قسمت دې ښي زمان به دې روټۍ لږه خوري دا خو د ډاکټر کار نه دی دا سړی دا وکې دی به منډه وي ښه دی به مرګ د لاندې به خپې اړوي وکې ده یعنې دا وګوره هلکه ګاډي روان دي سله منډې وی یو خو د په سر ویښته نشته او بل منډې وی دا خدای تعالی نیکبخته ډېر په احتیاط ګوري ځکه د ده به اوس چېرته غیبانه جنازه به کېده ځکه اکسیډنټ کې چې کم کس مړ شي هغه غریب خو بیا تا ته په خپله پته دې سړي ته وګوره څومره په طریقه روان دی خیال دی داسې کس چې څنګه روان وي که نه ډایرکټ په طریقې چې دی بل داخلي خیال دی بل داخلي دا خپې هم چې دی نو څنګه په طریقه وښي بل داخلي جوړوي